بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو عمومي خواص یا عمومي ځانګړنې نظر ګلوکوز ته ولوستلې، یا هم په ټوله کې مو د مونوساکرایډونو عمومي خواص یا د هغوی عمومي ځانګړنې نظر ګلوکوز ته یا د مونوساکرایډونو ایزومیریګان او یا د هغوی مختلف حالات مو تر مطالعې لاندې ونیول. مثلا په هغوی کې د کاربوهایدریټونو انومیر څه شي ته وایي، ایزومیر څه شي ته وایي، ډي ګلوکوز، ال ګلوکوز، ډي مثبت، ال منفي، یا هم ډي مثبت، ډي منفي، ال مثبت، ال منفي. دغه ټول مختلفې اصطلاحګانې وي چې هغه مو په تیرو درسي ویډیوګانو کې ولوستلې. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د مونوساکرایډونو یو تعداد ارزښتونه چې په داخل د وضعیت کې ځینې مونوساکرایډونه لري تر مطالعې لاندې نیسو. البته یو څه چې باید یادونه یې وکوم هغه دا دی چې موږ په دې درسي ویډیوګانو کې یا هم په همدې لړۍ کې نشو کولی د ټولو مونوساکرایډونو دندې او ارزښتونه په جلا جلا توګه تر مطالعې لاندې ونیسو. په همدې درسي ویډیو کې په لنډ شکل باندې د هغوی عمومي ارزښتونه تر مطالعې لاندې نیسو او بیا په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې کولی شو پر هر یو باندې مختلفې درسي ویډیوګانې اماده کړو. که چیرې موږ او تاسې مونوساکرایډونه په نظر کې ونیسو، د هغوی ډلبندي چې موږ په تیرو درسي ویډیوګانو کې لوستلې ده، مثلا ټرایوز دي، هغه مونوساکرایډونه دي چې 3 دانې کاربونونه لري، یا هم مثلا ټیټروز دي چې هغوی 4 کاربونونه لري، یا هم پینټوز دي چې هغوی 15 کاربونونه په خپل جوړښت کې لري، یا مثلا هیګزوز دي چې هغوی په خپل جوړښت کې 6 کاربونه لري. یعنی دغه کاربوهایدریټونو سکلیټ اصلا له 6 کاربونونو څخه جوړ دی او ورسره نور هغه مرکبات یا هغه عناصر یا هغه وظیفوي ګروپونه چې د یو کاربوهایدریټ د بشپړولو لپاره یا د یو کاربوهایدریټ د تعریف او پیژندنې د بشپړولو لپاره لازم دي او اړین دي، هغه لدې سره یو ځای کېږي له همدغه کاربونونو سره. مثلا ټرایوز دی چې په هغې کې 3 کاربونونه د هغوی په اساسي او بنسټیز سکلیټ کې شتون لري او بالاخره له هغې څخه یو مونوساکرایډ جوړیږي چې موږ او تاسې د مونوساکرایډونو تعریف او پیژندنه په تیرو درسي ویډیوګانو کې لوستلې ده. مثلا د ټرایوزو ارزښت عموما دوی چې کله ګلایکولایزس صورت نیسي، یعنې چې کله ګلوکوز د انرژي د تولید لپاره په مصرف باندې رسیږي او تجزیه کیږي، یا هم د ګلوکوز کټابولیزم صورت نیسي چې په میټابولیزم کې باید په هغې باندې موږ په تفصیل سره وغږیږو او انشاءالله ورباندې غږیږو. هم په دې کې مختلفې مرحلې رامنځته کیږي، یعنې کله چې ګلوکوز هغه تجزیه کیږي په کټابولیزم باندې رسیږي، یو تعداد بین البینی یا منځني مرکبات رامنځته کیږي چې د ډي ګلیسر الډیهاید په نامه باندې یادیږي، یا هم د ډای هایدروکسی اسیټون په نامه باندې یادیږي. د هغه 3 کاربونه یا 3 کاربون لرونکي مونوساکرایډونه دي چې زموږ دپاره اړین دي. همدارنګه همدغه 3 کاربونه مونوساکرایډونه مثلا ډي ګلیسر الډیهاید یا هم ډای هایدروکسی اسیټون دوی د ګلیسرول په جوړښت کې هم ارزښتمنده دنده ترسره کوي. یعنې کله چې په میټابولیزم باندې غږیږو هلته بیا ګلیسرول جوړیږي، ګلیسرول بیا وروسته کیدلی شي ترایګلیسراید له هغې څخه جوړ شي، یا هم په نورو مختلفو لارو باندې په میټابولیزم باندې ورسیږي، یا هم په انابولیزم یا هم په کټابولیزم باندې. ولې در دغو مختلفو مراحلو که هغه د ګلایکولایزس مراحل دي، که هغه د ګلیسرول د جوړېدو مراحل دي، که هغه د ترایګلیسراید د جوړېدو مراحل دي، په داخل د وضعیت کې 3 کاربون لرونکي مونوساکرایډونه هلته خپل ارزښت
لري چې بیا موږ په میټابولیزم کې په هغه باندې په تفصیل سره غږیږو یا هم مثلا موږ چې چوز یو مثال په نظر کې ونیسو اریثروز څلور فاسفیټ دا هم یو بین البینی یا هم یو منځنی مرکب دی چې کله یو اصطلاح ده په نامه د هیګزوس مونوفاسفیټ شنټ ورته وایي یعنی چې کله ګلوکوز د هغې اکسیډیشن یوه بله لار ده البته دلته ورباندې زه په مفصل شکل باندې نه غږیږم یوازې هم دومره یادونه یې کوم چې کله ګلوکوز اکسیډیشن صورت نیسي یوه لاره یې هغه هیګزوس مونوفاسفیټ شنټ لاره ده چې په هغې کې هم اریثروز څلور فاسفیټ یو له منځنیو مرکباتو څخه دی چې دا خپله یو څلور کاربونه مونوساکراید دی او په هغې کې ارزښت لري همدارنګه چیرې موږ پینټوزونه په نظر کې ونیسو یا همهغه کاربوهایدریټونه چې هغوی 15 کاربونونه لري دا موږ او تاسې لپاره په مالیکولي بیولوژي کې اړین دی چې باید وپېژنو یعنی ډي ان ای آر ان ای د دوی په جوړښت کې همدارنګه د نوکلوټایډونو په جوړښت کې پینټوز یا هغه کاربوهایدریټونه چې اساسي او بنسټیز سکیلټ یې له 15 کاربونونو څخه جوړ دی په هغې کې بنسټیز رول لري یعنی تر هغه اندازې پورې رول لري چې ډي ان ای او آر ان ای د هغوی په جوړښت کې رول لري یعنی کله چې ډي ان ای او آر ان ای کافي نه وي یعنی هغه بشپړه نه وي نو موږ نشو کولی چې ټول هغه خواص ټول هغه پروټینونه چې په ډي ان ای کې د هغوی لپاره جین موجود دی هغه یا په ارث باندې واخلو یا یې ارث باندې انتقال کړو او یا هم دا دی چې هغه کوډ شي یا هغه یو خاص او ځانګړي پروټین ته تبدیل شي هغه امکان او شونې نه دی ترڅو په هغه کې باید پینټوز موجود وي په هغه کې باید دغه 15 کاربن لرونکی کاربوهایدریت چې یو مونوساکراید دی هغه باید پکې موجود وي له همدغه امله دا هم یو له مهمو او اړینو مونوساکرایډونو څخه دی همدارنګه په مختلفو انزایمونو کې د کو انزایم په بڼه باندې برخه او یا دنده مخته وړي کو انزایم څه شی دی څه دنده لري په کومو حالاتو کې هغه د انزایم لپاره اړین دی دا موږ په انزایمونو کې لولو ولې دلته صرف همدومره وایم که چیرې یو کو انزایم نه وي انزایم نشي کولی خپله دنده مخته یوسي هغه که هره دنده وي انزایم نشي کولی خپله دنده په درسته توګه او یا هم هیڅ هغه پر مخ ویسي نو پینټوز هم یو له مونوساکرایډونو څخه دی چې د مختلفو انزایمونو لپاره د کو انزایم په بڼه باندې دنده مخته وړي همدارنګه له شپږو کاربن لرونکو کاربوهایدریټونو له ډلې څخه ګلوکوز دی چې د هغوی ارزښت موږ هیڅ وخت له نظره نشو غورځولی چې په میټابولیزم کې د هغوی په ارزښت باندې په ډیر ښه شکل باندې موږ پوهېدلی سو همدارنګه ګلکټوز دی چې یا خپله په مصرف باندې رسیږي د انرژۍ تولید لپاره ولې ډیری وخت هغه ګلوکوز ته تبدیلیږي یا هم مثلا فرکټوز دی چې په یو خاص حجراتو کې چې ډیر کم تعداد حجرات دي په هغې کې د انرژۍ د مصرف لپاره مصرف رسیږي د انرژۍ د تولید لپاره البته ولې په میټابولیزم کې بیا موږ لولو چې فرکټوز څخه کوم ډول استفاده په داخل د وضعیت کې کیږي دا چې د هغې څخه کومه استفاده کیږي هغه د میټابولیزم موضوع ده ولې فرکټوز یو له مونوساکرایډونو څخه دی چې زموږ ستاسې د وضعیت لپاره مهم دی او اړین دی همدارنګه مثلا مانوز هم یو له مونوساکرایډونو څخه دی چې په داخل د وضعیت کې ګلوکوز ته تبدیلیږي د میټابولیزم په مختلفو مراحلو کې د هغې څخه انرژي ترلاسه کیږي او یا هم دا چې ګلوکوز د څه لپاره په مصرف رسیږي د انرژۍ د ذخیرې لپاره یا د هغې تبدیلیدل ګلیسرول ته یا د هغوی تبدیلیدل ټرایګلیسراید ته چې په هغې کې برخه اخلي یا په امینو اسیډونو ته دا هغه څه دی چې موږ یې باید په میټابولیزم کې ولولو دلته یوازې په لنډ ډول باندې یادونه کوم یعنی دا هغه مونوساکرایډونه دي چې موږ د مونوساکرایډونو ارزښت او د هغوی
بنسټیزي دندې زموږ ستاسو په روزیت کې هغه له نظر نه شو غورځولای دا هغه څه و چې په ډېر لنډ ډول باندې موږ د مونوساکرايډونو د ارزښت په اړه باندې ویلی شو په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې موږ د هغوی مهم دندې کولی شو موږ په میټابولیزم کې یا هغه ویډیوګانې چې په میټابولیزم کې په هغې باندې بحث کوو په هغې کې ارزښت باندې لا ښه پوهېږو دلته مرغه هم د همدې په پار راغلی دی که چیرې ستاسې سره کومه پوښتنه وي سوال در سره پیدا کېږي تاسو کولی شئ په ډېر آزاد شکل سره پوښتنه مو په کمنټ کې ولیکئ یا هم زموږ د ایمیل له لارې چې د ویډیو په پایل کې زموږ ایمیل یا هم د واتساپ شمیرې دي د هغې له لارې تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې زموږ سره شریکې کړئ له پاملرنې مو مننه کوو